السلام علیکم دوستانو، تاسو د نن ورځې vlog کې بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاست، او هیله لرم چې روژې به مو هم تر اوسه پورې په خوند سره نیولې وي. موږ هم شکر دی د الله په فضل ټول روغ جوړ یو. راځئ چې د نن ورځې vlog هم په ګډه سره وګورو، او خدای دې وکړي چې زما د روژې د میاشت دا vlogونه ستاسو خوښ شوي وي. نو دا ویډیو هم تر اخره وګورئ، او که کومه سپارښتنه لرئ هغه هم کولی شئ کومنټ کې راسره شریکه کړئ. نو نن مې په سحري کې یو څو دانې پراټې جوړې کړلې. دا په دې روژې کې اول ځل دی چې زه پراټې پخوم، ځکه چې زه خپله د پراټو ډېر شوقینه یم، او ژوند ملګری مې د معدې له وجې نه سحري کې سره کړي شیان نه خوري، ځکه چې که سره کړي شیان وخوري نو معده یې جوش کوي او ټوله ورځ بیا په عذاب وي. نو په دا ورځ مې وویل چې راځئ یو ټرای کړو چې څه کېږي. بیخي کم غوړیو سره مې د پراټې بیا سرې کړلې. همدې دپاره مې اول بیا اوړه وغږل، چې د پراټو اوړو کې زه یوازې مالګه، اوړه او اوبه اچوم. لږ لږ غوړي هم پکې اچوم تر څو اوړه پلاس پورې ونه نښلي او په اسانه سره وغږل شي. اوړه مې چې وغږل نو 15 دقیقو دپاره مې یو څنګ ته کېښوده چې ځان ونیسي. بیا مې ترې وړې وړې پیړۍ جوړې کړلې، په سر مې ورته یوه ټوټه واچوله او لږ نور مې هم استراحت ورکړ چې هوارول یې بیا اسانه شي. اوړو چې ځان ونیولو نو بیا مې یوه دانه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړله. بیا مې لږ غوړي په سر یې ووهل او سره راغونډ مې کړه. زه پراټې همیشه کوچو سره جوړوم، ولې په دا ورځ ښه مې چې اوړه وغږل بیا مې په یاد شو چې کوچ خو نه لرم. بیا مې غوړیو سره جوړې کړلې. کوچو سره پراټې ښې پستې مستې راځي. پراټې مې چې جوړې کړلې بیا مې یخچال کې کېښودلې. دوستانو البته پراټې مې سره ماښام جوړې کړلې او یو لوښي کې مې کېښودلې، بیا مې یخچال کې کېښودلې. پیشلمي ته چې جګه شومه نو بیا مې سرې کړلې. پیشلمي کې دومره ډېر وخت نه وي چې هم پراټې جوړې شي او هم پخې شي، نو ځکه مې سرې ماښام جوړې کړلې. او بل دا چې دا که مخکې نه جوړې شي نو لا ښې وي، ځکه چې څه هم صحیح ځان نیولی وي نو هم ښې ښایسته جوړېږي او هم خوند ښه راځي. بیا یې پیشلمي کې همدا پراټې سرې کړلې او تر څنګ مې بیا څو دانې هګۍ جوش کړلې او شیدو چای خو باید وي، بغیر د هغې نه کېږي. همدې سره بیا موږ خپل پیشلمي وکړله. بیا نو شو د روژه ماتې وخت، لکه څنګه مې چې مخکې vlog کې هم ویلي وو چې زما کور کې دا مشکل وي چې یو شی چې ماشومان خوري هغه غټان نه خوري، او که دوی خوري بیا هغوی نه خوري. نورمال حالت کې زه همدا یو شی پخوم او ټولې باید وخوري، دوه ځایه دیګونه نه کوم، که د ماشومانو او غټانو خوښېږي او که نه، نو ټول باید همدا یو شی وخوري. ولې اوس روژه ده او لورکۍ مې هم روژه نیسي، نو د هغې دپاره لږ ګزاره کوم او هر څه چې خوښېږي هماغه پخوم. او د ماشومانو نور څه خوښېږي، همدا پیزا او پاستا غوندې شیان. نو همدې دپاره مې په دا ورځ افطار کې هم د ماشومانو په خوښه پیزا جوړه کړله، او ژوند ملګري دپاره مې بامیه یا هم بینډۍ، چې هغه بیا بینډۍ ډېرې خوښېږي. جالبه یې دا دی چې زموږ کور کې د غوښې شوقیان بیخي نشته. همدا کچالو، بوراني، نخود دا شیان هم د ماشومانو خوښېږي هم زموږ. پیزا وړو کې مې خمیر مایه، مالګه، اوبه او اوړه په یو ماشین کې واچول، ښه مې سره ګډ کړه. بیا مې لاس سره لږ وغږل تر څو ښه صحیح تیاره شي. ورپسې مې بیا دا یو ساعت دپاره یو ګرم ځای کې کېښوده چې ورسېږي. ورپسې مې بیا بینډۍ هم چې یو ساعت مخکې تیار مینځلې وې اوس مې بیا میده کړلې. زه بینډۍ په څو طریقو پخوم، ولې په دا طریقه چې لکه کړاهي داسې جوړیږي دا مې د ژوند ملګري ډېر خوښېږي، نو ځکه په دا طریقه یې ډېرې پخوم. د بینډیو جوړولو دپاره مې اول کړاهي کې غوړي واچول، یو څو دقیقو دپاره مې پرېښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا پکې بینډۍ واچولې، یو څو دقیقو دپاره مې سرې کړلې او بیا مې غوړیو نه وویستلې. تر هغې مې بیا 2 دانې رومیان هم میده کړل، هماغه غوړیو نه مې بیا له غوړي لږ کم کړ او دا رومیان مې پکې ور اضافه کړ. مالګه او هوږه مې هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې ښه مکس کړ چې دا رومیان حل شي او غوړي را پرېږدي.
بیا یې پکې یو دانه مرچک هم واچوله، ورپسې بیا سره شوي بېنډۍ هم پکې واچولې، یو څو دقیقو دپاره مې نورې هم پخې کړلې. بیا مې د کړاهي سر بند کړ او همداسې مې په دم کېښوده. دا مې 15 دقیقو دپاره په کم اور باندې دم کړلی، بیا یې منقل ګل کړ او همداسې مې پرېښوده. تر هغې نه اوړه هم ورسېده، دې نه بیا 2 برابر پیړۍ جوړې کړلې او دا مې هم بیا تقریبا 15 دقیقو دپاره یو څنګ ته کېښوده چې ځان ونیسي. بیا مې یوه دانه پیړۍ راواخیستله او هواره مې کړله او تر هغې مې نو دا شام تیار چالان کړ او پرېښوده چې ګرم شي. پیړۍ مې چې هواره کړله، بیا مې یو پنجې سره سوري پکې جوړ کړل او یو څنګ ته مې کېښوده او بیا مې ساس ورته جوړ کړ. د پیزا ساس لپاره مې یو قوطۍ رومیان په یو لوښي کې واچول. بیا مې لږه هوږه او کیچپ هم په سر یې واچو. ورپسې بیا مالګه، لږ مساله دار مرچک او اورېګانو واچول او بلنډر سره مې میکس کړ. بیا نو دا ساس هم تیاره شوه. بیا مې همدا ساس د اوړو په سر واچو، ښه صحیح مې پرې هوار کړ. د دې په سر مې بیا جوش شوي جوار، قوطي والا ماهي، د پیزا پنیر، لږ پیاز، لږه مالګه او لږ نور اورېګانو هم په سر یې واچولې. نو دا پیزا بیا تیاره شوه. دا مې بیا تیار ګرم شوي داش کې په 250 درجې سانتیګریډ کې کېښوده چې پخه شي. زما د مشره لورګۍ د ماهي پیزا نه خوښېږي. هغې دپاره زه همیشه یو دانه مارګریتا پیزا جوړوم، فقط پنیر او جوارو سره. تر هغې چې پیزاوې پخېدلې، نو زر مې د میوو چاټ هم جوړ کړ چې زموږ د افطار په دسترخوان کې دا هم هره ورځ وي او د ټولو ډېر خوښېږي او ډېر په شوق یې خوري. بیا نو پیزا هم تیاره شوه. بېنډۍ مې هم په مشقاب کې وویستل او بیا مو په ګډه سره افطار وکړله. دوستانو، دا و د نن ورځې ولاګ. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. که مو خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلی یاست یا هم تر اوسه مو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. په ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.